رسول الله سیرت سره کینی هغه ووري چې زمونږ د نبی جهاد سره کوم ته زمونږ د نبی دعوت سره کوم ته زمونږ د نبی زکات په کومه طریقه باندې خلک دعوت اول او دغه په کور کې ژوند څنګه او د ملګرو سره به څنګه او د رب العالمین سره به ژوند څنګه دا د رسول الله سیرت نزد کیږي. نو سیرت دا من طریقه حیات النبی صلی الله علیه وسلم زمونږ د محمد رسول الله د ژوند تحقیق دي د ویل شي سیرت د زمونږ د رسول الله تربیته چې هغه د ملګرو تربیت څنګه کړی لري. زمونږ د رسول الله اعمال موږ له تشریکی چې دا اعمال انفرادي کوم او اجتماعي کوم خلوت کې کوم او ملګرو سره کوم زمونږ د رسول الله عبادت موږ له تشریکی چې په دې کیفیت باندې دا منځو په دې کیفیت باندې اخلاق او دلیل به دې باندې چې دا ټول شی نه په هغه وخت کې انسان لزدکیږي چې کله هغه رسول الله د سیرت سره آشنایی لري هغه لکینی اهل المداخبه لیکل دا کله چې وسره د رسول الله سره محبت لري کړه پیغمبر تذکرہ په دې مجلس کې لکونه کړه دوشم د سړی بسړی نشي زګه چې سره محبت هي کلس کرته یا سل کرته داغه تذکرہ تعالی څوک یې په خپل یاد ته په سړی کېږي نه داغه جدایله وکلکی ودرېږي نه بلکې دا بنش برداشت کولی شي هغه زمانه جدا شي. اما چې د چا سره د محبت نه په کلونه کې بل هغه په طرف باندې ستاسو پروانه ورګرځي هغه که شرط موجود کې موجود نه ستاسو د ژوند کې بشرط انقلاب وغیرہ نه نشي. نو اهل المداخبه لیکلي د سیرت و انسان به محمد رسول الله په ژوند باندې هغه وخت کې پوي شي چې هغه مخ کې د جاهلیت دوره مطالعه کې هغه وګوري چې رسول الله کله نور راغله د دې خلکو کوم ژوندو کوم رواجونه و کوم عادتونه و کوم ترتمونه کې داخله واقع و کله چې محمد رسول الله راغی نو کوم رانه ایراله. عمر صاحب څنګه فرمایي د اسلام په خون باندې نه پیږي مګر هغه انسان چې هغه ول د جاهلیت دور کتلی دغه انسان له اسلام د خون ډیر نشه معلومیږي. نو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دراتک نوړان دی اول دغه ژوند چې لږ زره تشریف وکړ دا به زموږ د محمد رسول الله د ولادت مسله به داغه د دعوت مسله او به داغه د دعوت رنگ به تر قیامت پورې چې کومه مسله موږ پاتې ده. سوره بقره کې قران کریم کې الله رب العزت محمد رسول الله تذکرہ کوي مثال په وضاحت کې د رسول الله مثال د څه ولکه یو ځای کې چې تورتمي هیڅ شي نه ویني لیکن یو رڼا والا سړی راشي او بدیجه کې د رڼا بل کې دي هر سړی له دروازه موخه یو غله د اشدار موخه یو د فرش موخه د خطر شی مرته وکي او د کامیابی شی مرته وکي او د خلکو هیڅ مخالفت وکي د رڼا والا لاړو بل کوټه کې ځان رڼا بل کړه تاوان د رڼا والا ونه کې بلکې هغه خلکو تاوان وکي چې شی مخالفت وکي. زموږ محمد رسول الله راغی مکیلا مکه کې د توحید او سنت رڼا بل کړه د مکه مشرکانو دغه مخالفت وکي هغه لاړو مدینه منوره له مدینه النبی له او باغیزه کې د رڼا د توحید بل کړه نو تاوان شو کې د مکه والا وکي مخکې حالت چې ګره انسان معلوم کې به د رسول الله د ژوند په حقیقت باندې کې پويږي هغه په دې کیفیت باندې حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي د دې مخلوقات د پیدایش نه وړاندې کان الله رب العزت موجود ولا شيء معه هیڅ د الله سره باغه وخت کې نه و دا قضیه چې د سیرت را شروع کړي شنو بعد دغه نه په حقیقت باندې کوي مونږ چې کله پیدا نو د ازمکه واسمانونه پیدا نه و ایواز رب العالمین او د رب العالمین سره به هیڅ شریک نه و ليس معه سوق سره نه و بل لوت کې راځي چې ولا غیره د دې وجه نه 500 سره کاله مخکې د ټول مخلوقاتونه الله رب العزت قلم پیدا کې واغلي ویل چې اكتبوا لیکا د قیمتي شی دا قلم دا د الله نعمت دی ویل چې شی ولیکما د انسان تقدیر ولیکو د مخلوقاتو د تقدیرات ټول ولیکل چې مخکې درسونه کې دغه معنی لغوي او معنی اصطلاحي
هغه انسانان چې په تقدیر کې خبرې کړي دي او د تقدیر فائدې او اقسام د تقدیر د ټول بیان شوی دي دی ولیکل به دا قلم د پیدایش نو وروسته دي مخلوقات د زمکو اسمانونو د پیدایش مسله برابر کړه دا رب العالمین جوړ کړه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې رب العالمین عرش مخکې بده اوبو باندې و ابن کثیر فرمایي چې زمونږ الله به پاګه باندې باد راوالو زونه دا غنی ولګیو چې شو د نور زمکا د نور بل چې منجمد شوي کلک شوي د لګینه بر اسمانونو جوړ کړو دغه تشکیل د دینور شو نه به د زمکه مسله به شکل د زمکو اسمانونو جوړ شوی د پاسه به کرسی او پاګه باندې زمونږ رب العالمین عرش الله رب عزت د عرش سره ضرورت نه لري خو لیکن دې کې زمونږ الله عظمت دی چې د عرش څومره دی ان شاء الله کله په دې باندې خبره کوو د څه شي نه جوړ دی او دا څومره ستنی لري او د هر ستنی ټول څومره وګدواله د یو کو نه در بل کو پورې دی به څومره اندازه را او د عرش رب العالمین څومره ملائک مقرر کړي دي او د اقم ملائکو قطو اندازو مقدار څومره دی رسول الله فرمایي چې د غد د نرمینه تر وګي پورې تقریبا وسو وکاله دغه مسله دومره لوی مخلوق بل وخت کې دا راځي چې د شي ملائکه دي شي وګي د عرش نه د پیلانه تحت السرا کې 500 کاله ورسته به الله رب عزت اسمانونو د ازمکه دا شي نه جوړ کړل دغه بیره خوراکونو تنظیم برابر کې او د سکاګه د بوټو د حیواناتو تقریبا بعض علماء دا خبره ذکر کړې ده چې اتل زر انواع د حیواناتو الله رب عزت به پیدا کړل څو وی لزر دا شین الله رب عزت د اسمانونو د پیدایش نو ورسته پیدا کړل جدا جدا ترتیبونه باندې څه په یو سبب بل د دې خوراک مسله رب العالمین برابر کړ وی ویل هر یو شی چې به مقدار د په اندازه باندې دی هوا په اندازه باندې د زمکو اسمانونو د پیدایش په اندازه باندې د اوبو اندازه د غیاګانو خپل اندازه د حیواناتو د انسانانو د جناتو خپل اندازه د شي بنې چې شریف یوځای کې زیات پاتې شي او بل د کم پاتې شي دا څومره اوبو چې انسان ګوري او دا څومره بارانونه چې ګوري او دا څومره ګردونه چې ګوري او بادونه چې ګوري دا ټول څنګه الله په اندازه پیدا کړی دي مقدار علم الله سره دی نباتات پیدا کړی تقریبا شي 8000 انواع جدا جدا بوټي اهل المدارک کړي دي چې دا پیدا کړ څنګه الله د وجه ضرورت نه به په دې دوه ورځو کې د اسمکو اسمنه سورې قاف کې الله رب عزت دغه مسله ذکر کړې ده د پیدا کړه امام قرطبي رحمه الله فرمایي په دې کې اشاره ده چې څنګه الله په دې باندې قادر چې دا په سکند کې ارث پیدا کړي بلکې دغه نه مخکې لیکن مقصد به دا و چې آدم علیه السلام اولاده لکه څنګه رب العالمین د اسمکو اسمنه په دې شپږ ورځو کې پیدا کړې دي نو تاسو د دنیا د ژوند کوي خو لیکن ډېر په دمه باندې تعجب وکړي نه کوي اهل المدارک کړي دي چې د انسانانو د پیدایش نه مخکې د اسمکو اسمنه چې الله پیدا کړ د دوړ مابین کې تقریبا د لس کربو په اندازه باندې یا د 15 ارب کالو په اندازه باندې وخت او اندازه تیر شوی ده دا اوسه غشاله معلومات کی چې هغه د ریجو د حساب سره واقفي من نو رب العالمین د اسمانونو پیدا کړ لس کار بای یا 15 ارب کاله مخکې اسمان پیدا کړ اوس په مې پیدا کړ په دې کې د شوی نه پیدا کړ سره د دین قرآن کې رب العالمین فرمایي چې نه بګی چرته تغییر شته نه بګی چرته سوریش تري نه بګی چرته بل انقلاب شته نه بل مسله قیامت د نږدې بس موږ الله د عرش به وران کی سورہ رحمان کې الله فرمایي د اسمانونو بده شي لکه رنگینه وړای او کله فرمایي د شي برو بهيږي لکه څنګه د شګو د ډیره کې بهيږي یا د تیلو د اخیره لند برو غرزيږي زره زره ټوټه ټوټه بشي دا دلیل به دی باندې چاول رب العالمین کور جوړ کې دغه نور سره انسان مسله برابرې سورہ بقره کې الله دا ترتیب ذکر کړی دی الله اسمانونه پیدا کړو زمکه پیدا کړو به باقي کې د انسان پیدایش کې به مرتضی خبره کړو چې اعبدوا ربکم د خپل رب بندګیو کې په عقیده توحید باندې دې بیره وسو یو ورځ کې دا چې ملائکه به امر وکړي چې تاسو خاور راوړئ د ملائکه شمیر به سره شي اصل کې درجه موسی علیه السلام رب العالمین نه پوښتنه وکړه چې یا ربي من معك في السماء زما رب سره بر اسمانونو کې څوک دي
وی ویلې شي ملائکه ازما ملائکه وی رب د دې بشمیر څومره وی دولس قومه وی د یو قوم شمیر به څومره وی په دې اسمه کې چې دا څومره شي کې د خاورې دي دا ذرات چې حساب کې د یو قوم شمیر دومره دی نو دا ولس قوم چې جمع شي دا به څومره د یو جبريل شپږ سو وزر دی د شي وزر چې چرته یو وزر کولو کې رسول الله فرمایي مشرق او مغرب دا ټول لاندې کوي خاورې راوړل به باغی رب العالمین وبو اشولې او حدیث کې راځي چې رب العالمین په خپل لاسونو باندې دا واغله خلقت بيدي دا په خپل لاس باندې به پیدا کې اکرام له د انسان د اکرام د پاره د رسول الله په سیرت کې د آدم علیه السلام په پیدایش کې به د عقیدې مسله بیانېږي هغه دا چې د قران او سنت نه څومره صفات د رب العالمین